د افغانستان د شرقي ولایتونو ترڅنګ په شمال او شمال ختیځ زون کې هم د داعش د فعالیت په اړه اندېښنې زیاتې شوي او بغلان کې هم ان خبره دې ته رارسېدلې چې اوس ځینو سیمو کې داعش ته منسوبې شپې پاڼې هم په داسې سیمو کې موندل شوي چې وسلوال طالبان پکې واکمن دي. داعش ډلې د بغلان ولایت په بورکي ولسوالۍ کې شپې پاڼې ویشلي او پکې لیکلي دي چې طالبان د امتیاز اخیستو په لټه کې د سولې د مذاکراتو تر نامه لاندې دي او داعش ډلې له خپلو جنګیالیو غوښتي چې طالبانو ته دې په خپلو لیکو کې ځای نه ورکوي، خو د بغلان ولایتي اداره وايي بورکه کې طالبان شته او د داعش فعالیت رد کوي. راجع به ولسوالی بورکه که یکی از ولسوالی‌های تقریبا امن و در تهدید امنیتی قرار دارد، شایعاتی هستند که گاه که دوجه گروه داعش وجود دارد و مردم تحت تهدید قرار دارد. این موضوع از طرف ارگان‌های کشفی و امنیتی تا به حال تایید نشده و ما همچنان این موضوع را تایید نمی‌کنیم. این فقط یک شایعه است. په ورته مهال د بغلان مدني فعالان د داعش ډلې د فعالیت د پیل په اړه بورکه کې خواشیني دي او د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې داعش ډله خطرناکه ده او باید همدا اوس د ځپلو په هدف د بغلان امنیتي مسئولین اقدام وکړي. داعش اگر جای بگیرد و جایی که عملیات‌ها شود، عملیات‌ها نمایشی است، عملیات‌ها که در جایش بیز و پوست‌هایی که پا جای نگیرد و در جایش داعش بیاد جای بگیرد، داعش بدتر است و او تماما اسلام گیر بیاد، در مسجد انتحاری میکنه، مردم مسلمانایی که با خدا با یار میکشن از بین میبره و یک دشمن سرسخت اسلام است و در ولایت بغلان که آهسته آهسته جای بگیره روز به روز قتل و قتال و خونریزی از حد بدتر شده میره. اینجا تهدید بیشترش در بغلان همچنان میباشه و برای مردم در حقیقت یک ظلمی به حد بیشتر است چون داعش یک لکه بده برای نظام دولت ما است که اقلا اینا باید از بین ببرد. اگر پروژه طالب ختم شود، اینجا پروژه داعش آغاز شود، یعنی مردم جنجال است، مردم همه روز آواره است، همه روز تلفات میته، باید دولت جدا در قسمت هم توجه بکند. تر اوسه پورې رسما داعش ډلې د خپل فعالیت په اړه بغلان کې څه نه دي ویلي، خو اندېښنې شته چې داعش ډله زیاته خطرناکه ده او که په بغلان کې خپل قوت واخلي خلک به زیات وځوروي او حکومت ته به سرخوږی جوړ کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.